او ما درته ویلو چې که انسان ډیر زیات ګناهګارم شو ګناه کوي خو رب العالمین رحم د هغې نه ډېر سیوا دی. او بیا په دې آیت کې رب العالمین چې اعلان کوي نو عام مسلمان ته نه کوي بلکې ګناهګار ته کوي. قل اوایه اے پیغمبره یا عبادی اے زما بندگانو، څومره د مینې لفظ دی، اے زما بندگانو، الذین اغا بندگان اسرفو علی انفسهم چې پزانې زیاتې کړې دی او ګناه کړې ده. یعنی د الله دا اعلان نیک مسلمان ته ګورې بیا نه دی، یو هغه انسان مسلمان چې هغه بالکل پاک دی او نیک دی، بل هغه مسلمان چې ګنام کوي او سناسنې کیم کوي، او بل هغه مسلمان چې نیکی کمه ده او ګناه زیاته ده. دا اعلان دی دریم نمبر ته دی چې ګناه ډېره زیاته ده. الذین اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگان چې په ځان یې زیاتې کړې دي او ډېره لویه ګناه کړې ده، هغې ته وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه ګوره چې مایوسه نه شئ. الله څومره د مینې لفظ دی، د خدای د رحمت نه چې ناامیده نه شئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله ګناهونه بخي، ټول ګناهونه بخي. او انه هو الغفور الرحیم، الله بخون کې د ګناه بخي. او رحیم دا معنی چې د ګناه د بخلو نه پس نور مزید رحمم کوي. نو خبره مې دې پورې شروع کړې وه چې د کم سړي په زړه کې د توبې نیت راشي که نه، او دا سوچ راشي چې زه ډېر ګناهګار یم او الله ډېر زیات مهربانه دی، بس دا توبه ده. په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي. ګوره زمونږ د دنیا د خلقو دا یو رواج دی، که یو سړي نه غلطي وشي او دی وله جرګه بوځي. د دې جرګې څه مطلب دی؟ د جرګې مطلب دا چې زه غلطي مې کړې ده او دا مشران مې راوستي، زه خپله غلطي منم او تا نه زه دا غواړم چې ما معاف کړې. جرګې هم دغه مقصد دی. نو که سړیتوب پکې وي نو معاف کول وکړي، او که سړیتوب پکې نه وي نو معاف کول نه کوي. دغه رنګې چې ته الله ته جرګې ضرورت هم نشته. الله څونه عجیبه بادشاه دی. خدای دا نه وایي چې ماله جرګه راوله، هېڅ د جرګې حاجت نشته. صرف او صرف الله دام نه وایي چې د خلکو مخکې ما د توبه وباسه. لکه نن چې یو سړی دې معاف کوي ننواتې به مې کوې، وایي داسې که نه وایي، جرګه به راولې، کور ته به مې راځې، خلکو مخکې به ته معافي غواړې. الله وایي نه، دا یې ضرورت نشته یاره، خلکو مخکې مه کوه. د نیمې شپې په دا نیمه شپه پاسه تیاره کې هېڅوک هم مه خبره وه، خو صرف ده ووایه چې خدای غلطي مې کړې ده ما معاف کا، نو هر څه به دله معاف کړم او عفو به کړم. دومره مهربانه بادشاه بل شته؟ یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام یو جهاد له تللی و. جهاد له چې تللی دی نو هلته کې یو زنانه ده او هغې اور بل کړی دی کټوۍ ته، او هغه کټوۍ کې څه پخلی کوي. نو چې کله به او د زنانه سره غېږ کې ماشوم دی، نو چې کله به هغه لمبه راوچته شوه نو دې زنانه به خپل ماشوم داسې دې خوا کړ. مور خو به ماشوم مهربانه چې بیا به لمبه ښکته شو، نه ماشوم به غېږ کې نیولی و چې لمبه به تېره شو نو ماشوم به یې ته یې خوا کړ. دې کې نبي علیه السلام یې ولید، چا نه تپوس وکړو، خو دې زنانه غایبانه په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی و، مخامخ یې نه پېژند. وایي دا څوک دی؟ وایي دا نبي علیه السلام دی. ورمنډه یې کړې، خپل بچي یې ځان سره بوت. وایي دا خو ته څوک یې؟ وایي نبي علیه السلام ورته وایي زه د خدای رسول یم. وایي ښه صاحب یو تپوس ته نه کوم، وایي خدای پاک په بندګانو مهربانه دی که نه دی؟ وی بالکل مهربانه دی. وی دا خدای رحم د مور د رحم نه په خپل بچی زیات دی که نه؟ مور چې په خپل بچی څومره مهربانه ده، دا د پیغمبر صاحب وینا ده. ګورې الله ارحم بعباده من الام بولدها. وی الله په خپلو بندګانو دومره لوی رحم کوي چې دومره رحم د مور په خپل بچی نشته. نو وی آیا د خدای رحم په دې خپلو بندګانو د مور نه په خپل بچی چې مور څومره دی نه زیات دی که نه دی؟ نبی علیہ السلام او فرمایل بالکل زیات دی. د مور په خپل بچی دومره رحم نشته څومره چې د الله په خپلو بندګانو رحم دی. دا ښه عجیبه سوال کوي. وی ښه د خدای رسوله زه خو به د خپل بچی چرته م اور ته ونه غورځوم، الله دا بندګان ولې اور ته غورځوي؟ عجیبه سوال دی که نه، چې رحم د خدای زما نه زیات دی په خپل مخلوق. زما په بچی دومره نشته لکه د الله چې په بندګانو دومره، نو زه خو به د خپل بچی دې اور ته ونه غورځوم. الله د خپل بندګان ولې بیا اور ته غورځوي؟ چې دا سوال یو که پیغمبر اعظم په جړا شو
وی جړل ورته وی الله اور ته هغه بندگان غورځي چې هغه په خدای سرکشي کوي. ګوري چې کم بنده په خدای سرکشي نه کوي چرې به هغه بنده اور ته نه غورځي. رحم ډېر زیات دی. اوس کم بچی چې را پاسه په پلار سرکشي شروع کړي دا پلار هغه بیا په ټوپک ولي که نه ولي پلار وی عاق مې کړ. کم بچی چې را پاسه په مور سرکشي وکړي تاسو لیدلي ډېر پلاران او ډېر مشران او ډېر میندې چې خپل بچي بیا وجلي دي، خپل بچي عاق کړي دي، خپل بچي جایداد نه محروم کړي دي. نو چې دنیا کې یو سړی په پلار سرکشي کوي اول سزا ورکوي، نو چې بنده را پاسي بیا په الله سرکشي شروع کړي نو وروڼو دا د خدای دا ګناه د خدای خلاف سرکشي ده. ګورئ سړی چې ګناه کوي دا په چا سرکشه شو؟ په الله سرکشه شو. سړی چې ګناه کوي کفر کوي او ناروا کوي دا د خدای خلاف د خپلو جذباتو اظهار کوي او د خدای خلاف سرکشي کوي. نو ګوره هسې بېسه الله ګورې په معمولي ګناه یا په وړه ګناه باندې الله پاک څوک اور ته نه غورځوي. الله خدای اور ته غورځوي چې یو انسان کې سرکشي پیدا شي. یو بزرګ وی د بیت الله نه مې طواف کو او یو سړی لګیا دی هغه هم لګیا طواف کوي. خدای تاسو مونږ ټول بوتلی کې یو عجیبه کیفیت عجیبه انداز د بیت الله نه چې سړی تاویږي که نه د خدای د کور نه او سړی طواف کوي دغه خوند چې سړی واخلي نو هغه بیا په پیسو په دولت نه دی او وینا چې دا پیسې او دولت د خپل کار کوي خو چې ما خدای پاک دغه خپل کور ته ورسولیږي. الله دې مونږ تاسو بوتلیږي خدای دې بار بار بوتلیږي. د دنیا دا دولت او دا پیسې اسم سړی ته مری پاتې کېږي ده نه که روانې ته نظر خو قبر ته نشي وړی. نو څوک پې د امریکې سیلونه کوي، څوک پې د برطانیې سیلونه کوي، څوک پې د روس سیلونه کوي، څوک پې د جاپان سیلونه کوي، څوک پې خپل ملک کې لګیا دي سیلونه کوي. نو زه یم چې د دې سیل نه بهتر سیل به بل کومې چې سړی پې د خدای د کور او د رسول الله مبارک د روضې سیل وکړي. ډېره لویه خبره ده. نو چې سړی بیت الله نه تاویږي قسم دې زه خو چې به کله خدای بوتلی م او تاوېدم به نو ما به یا الله نو دا نعمت خود ستا ډېر لوی رحم او خوشحالي ده. نو د انسان د ژوند د دې نعمت نه هغه نعمت زیات دی. د انسان د بچي د نعمت نه هغه نعمت زیات دی. د انسان د مال او دولت د نعمت نه دغه نعمت زیات دی چې سړی د خدای د کور نه تاویږي. عجیبه کیفیت وي. نو دی اوس تاویږي او دی وی لبیک اللهم لبیک دا د اجانو ترانه او ډېر خوند کوي. لبیک ای خدایا زه ستا په دربار کې حاضر ولاړم. اللهم لبیک ای خدایا بار بار تا ته حاضر ولاړم. لبیک خدایا تا ته حاضر ولاړم لا شریک لک تا له شریک نشته. ورپسې نور کلمات هم دي. نو چې دی لګیا دی لبیک لبیک کوي نو د بره نه ورته یو غیبي اواز راځي چې لا لبیک ستا دا لبیک نه قبلیږي. لا لبیک ستا دا لبیک قبلیږي نه. دی لبیک وی آواز راځي. دا بزرگ صاحب کشف و دی سړي نه تپوس کې طواف والا نه لکه وی ته دا آواز اورې وی یو وی دا د کله نه تا ته آواز کېږي وی دی خو شل دېرش کال وشو چې کله طواف لازم او طواف کوم ما ته دغه آواز کېږي زه وایم لبیک او د بره نه راته آواز کېږي چې لا لبیک وی نو بیا طواف ته یې ساجت دی چې یو عبادت ته سړي قبلیږي نو وایي کی او که یو عبادت ته سړي نه قبلیږي نو ضرورت سره هغه عبادت ته او ته عجیبه خبره کوي او ته ډېر ګناهګار یې. بېشک ما ګناه ده نو بس خدای پاک زما ګناه ته ګوري نه قبلوي. دا خدای ګناه نه ده خدای غلطي نه ده خدای په چا ظلم نه کوي. زما ګناه ده که زه ګناهګار نه وي خدای به زما لبیک قبلو خو زما ګناه ده نو خدای نه قبلوي. نو ولې عبادت کوې چې نه قبلوي وی زه خو زما خو ټوله دنیا کې وګرځېدم او دا راته د خدای اخري در ښکاري بل در نه ښکاري. تر دې نه ما ته یو بل ښه در وښایه چې هلته لاړ شم ورته وجاړم که ما خو دغه ځای لیدو چې منډه مې وه دلته رالم اوس دې نه بل تا ته کې یو در معلومې نو او ښایه نو هلته به لاړ شم نو لبیک چغه به ووایم خو پرېږدم خو نه او که زه وایم لبیک که خدای وي مه قبلوم زه وایم خدای که قبلی که نه قبلی ستا دغه کار دی او زما هم دغه کار چې دی ورتاوېږم او لبیک به وایم ګوره عاجزۍ اظهار یې وکړه دی نه وي چې نه قبلې ځاړو کوم یې نو زه سړی د خدای په مقابله کې لویو کې چې نه کوم نو خدای له څه نقصان ورکړه نه نقصان ورکړه. نو چې بیا را بزرګ وایي چې دا ټکي یو وي وي ما وایي چې تکړه شه وایي چې بیا وایي لبیک نو دوه ځله به د بره نه اواز راته چې لبیک لبیک ده به وایي لبیک لبیک لبیک. نو خبره اصل کې هم دقه ده چې زه او ته توبه وباسو دا موږ د خپلې عاجزۍ اظهار د الله په دربار کې وکړو.
یو حدیث شریف کې راځي هلته کې په مکه مکرمه کې یو زنانه وه د بیت الله خوا کې په حتویم کې دننه خلک ورشي د بره ناوه ده میزاب رحمت، میزاب ناوې ته وایي. د هغې ناوې لاندې ودرېږي د جان صاحبانو د بیت الله په دا تیږو پورې د خپل مخ مږي، کله دا یو مخ داسې کې جاړي، کله دا بل مخ داسې کې جاړي، او یو عجیبه خوند یې وینو، دعاګانې م کوي، یو توبې مباسي. زه دا ودرېدم، یو اندونیشیا زنانه وه او هغه زنانه مخکې ونو هغې په هغه دیوال پورې د خپل مخ کله یو خو کله بل خو جړلې، نو هغې یو دعا ووي. ام دعا سې زما خوښه شوه، عربی کې لګیا وي اللهم بدل سیئاتی بالحسنات، وی اے خدایا زما ګناهونه په نیکو بدل کړي. یاره ما دا خو ډېره خشته دعا ده که یو سړی دا وایي چې خدای ګناه مې معاف کړي، نو د هغې په ځای دا ولې نه وایي چې خدای دا ګناه رالم په نیکو بدل کړي، نو معاف هم شو، د هغې په ځای نیکۍ هم رالی. نو ما چې به د هغې نه پس دعا کولم دا دعا مې ځان سره وی، او چې کومه جان صاحبان دي هغې ته یم دا عربی کې نه شي ویلی، پښتو کې داسې وایه چې خدای زما ګناهونه په نیکو بدل. نو د حدیث میں کته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ ده و یو سړی به ځان ته الله را نږدې کړي، نو وی دومره به خدای را نږدې کړي چې الله به پرې خپل لاس ته پاسه کېږي. دا د خدای را سنګل، الله له داسې سنګل نشته لکه زمونږ چې څنګه ده، خو مطلب دا چې ځان ته به پوره را نږدې کړي. رب العالمین به ورته فرمایي اے بنده اتعرف ذنب کذا و کذا، فلانکې ګناه دې کړې ده ته معلومه ده؟ جی او کړې مې ده. فلانکې دې معلوم کړې ده معلومه ده درته؟ جی او کړې مې. هلته خو د خدای نه ګناه پټولی هم نشي. قرآن کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وارجلهم بما کانوا یکسبون. ژبه باندې به کلک مهر ولګي او لاس او خپې به کوئ شروع کړي چې دا ګناه مونږ کړې ده. نو ته د خدای نه ګناه پټولی کوم ځای شي؟ عملنامه چې کله وله ورکړي هغې کې به ګناهونه وي، هغه واړه ګناهونه چې د شپې یې پټ کړي وو، هېڅوک ترې نه خبر، هغه هم پکې وي. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. دی وی افسوس دا څنګه عجیبه عملنامه ده، دی خو زما هغه وړه او لویه یو ګناه هم نه ده پرېښې، ټولې پکې شته. نو هلته خو د خدای نه ګناه ته په ټولې شی هم نه خدای پاک وکړه، ته په مړستن کې پټه ګناه مو کې الله ته خبردار دی. نو دی به الله به ورته وي بنده فلانکې ګناه فلانکې کړې ده، دی وی یو خدای خو د اړه کې به خدای به ورته واړه واړه ګناهونه را یادوي. دی په دې اړه کې وایي وی خدای پاکه دا ګناه خو مې کړې ده، خو خدای هغه غټو ته دی چې ته پام هغه ته را یادې نه کړي، د هغه غټې دې را یادې کړې خو ما ډېر غټ ګناهونه کړي، خو غرق پشم دا واړه تا ته معلوم دي، دا ته یې راښکاره کړه، خدای غټ را ته را یاد نه کړي چې دا واړه ورته ټول الله رایات کې نه وي. فما تنکر منها شیئا، د دې کې څه وایي چې ما مونږ غلط ویلي دي، یو ګناه داسې نه ذکر وکړه چې هغه تا نه کړی مونږ در باندې حساب وی نه الله ټولې مې کړې.